سلامونه هیوادوالو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د امریکا د کورنیو چارو وزارت یا ډپارټمنټ اف هوملینډ سکیورټي یا ډي ایچ اس یو نوی قانون وړاندې کړی. د قانون کې راغلي دي له دې نه وروسته چې هر څوک له یو سی ایس سره کیس فایلوي نو د ټولو بایومټریک باید واخیستل شي. د مثال په ډول کې یو څوک د امریکا سټیزن وي یا د امریکا تابعیت ولري او غواړي خپله میرمن امریکا ته راوغواړي نو د بایومټریک د میرمنې بایومټریک هر هغه چا چې کیس ورته تهیه کړی یا برابر کړی دغه بایومټریک چا چې په دغه کیس کې ترجماني کړې ده د هغه بایومټریک او که چیرته دغه کس ونشي کولی چې خپله میرمن سپانسر کړي او یو بل څوک ورته جاینټ سپانسر شي د جاینټ سپانسر بایومټریک او د جاینټ سپانسر د کورنۍ د غړو بایومټریک دا ټول به اخیستل کیږي چې دغه پروسه نور هم سختوي او کیدای شي ډیره وځنډیږي. نو دغه وړاندیز شوی قانون تر اوسه عملي شوی نه ده. له دې نه مخکې چې په قانون بدل شي او عملي شي ډپارټمنټ اف هوملینډ سکیورټي غواړي د خلکو رایه واخلي یا د خلکو نظر واخلي. نظر د خلکو د رایې ته په کتو سره به یا دا په قانون بدلیږي او یا به بیرته کنسلیږي. نو تاسو هم کولی شئ چې خپله رایه وکاروئ. په لومړي کامنټ کې ما لینک اچولی ده، تاسو کولی شئ چې په دغه لینک باندې کلیک کړئ او خپله رایه ورته ورکړئ. مننه.